د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خیلو سیمې یو شمېر اوسېدونکو له ژمن راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د سړکونو خراب وضعیت، د پاکو اوبو کمښت، د یو اساسي پل نشتون او د مخابراتي شبکو کمزوری فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د دوی په وینا د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په بیړنیو حالاتو کې د اړیکو نیول هم ستونزمن وي. دلته 13 کلي موجود دي په دې دره کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې د ډیره ستونزو لرو. په دریم قدم کې موږ دلته په دغه خوړه کې یو پل ته ډیره ارشد ضرورت لرو. دلته داسې مریضان چې په ورځو پاتې وي په غرونو کې، مریضان وي هلته پاتې وي، دلته رسیدګي نشي کولی د دغې اوبو د دغې خوړ په اساس. زنخیل ولسوالۍ یوه اطرافي ولسوالۍ ده چې دولت په تیر کې ورته هېڅ پاملرنه او توجه نه ده کړې. نو ما بل ورور چې هم خبره وکړه، دلته په مختلفو برخو کې اړتیا او ضرورت دی چې باید دولت د ترقۍ او د پرمختګ اړوند موږ ته نظر وکوي. همداشان یوه مهمه غوښتنه زموږ دغه ده چې د مخابراتي شبکې ستونزه ده، ځکه دلته د خلکو تعداد زیات دی مګر د شبکې کمښت سره موږ مخ یو. د خوست ولایتي ادارې مسؤلین بیا د سیمې اوسیدونکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې د امکاناتو په پام کې نیولو سره به په یاده سیمه کې د رغنیزو او بیا رغنیزو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې چټکې کړي. د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو سیمې اوسیدونکي رښتیا هم د مخابراتي اسانتیاوو څخه له ډېره وخته بې برخې وو، خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره او خاصتا په دې نږدې ورځو کې ډېره توجه او پاملرنه شوې ده دې برخې ته چې 2 ورځې وړاندې هم د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند شنبوات سیمه کې یو مخابراتي سایټ فعال شو او د یو نوي سایټ د جوړېدو چارې پیل شوې. انشاءالله چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه جدي تعقیبېږي تر څو ټول اوسېدونکي له مخابراتي اسانتیاوو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې زنخیل د نادرشاکوټ ولسوالۍ له هغه سیمو څخه ده چې اوسېدونکي د پرمختیایي او عامه خدمتونو د لا پراختیا غوښتنه کوي او د خلکو په خبره د تیرو 12 لسیزو راهیسې په یاده سیمه کې هغه ډول کارونه چې نورو سیمو ته شوي دلته نه دي ترسره شوي.